د خبرونو سرچکې په افغانستان کې د لسو روغتیايي مرکزونو جوړول قطر په دې اړه اقدام کړی دی. د کندوز ولایت د کرنې له مسؤلینو سره د ریاست الوزرا د اداري مرستیال غونډه حکومت د بزګرانو ملاتړ کوي. او د سالنګ د لوی لارې د پاتې کارونو د قرارداد تمدید له 3 قراردادي شرکتونو سره. د لوی خدای په نامه سلامونه، وخت مو په خیر. د عروج څېړنیزې او خپرندوی ادارې لخوا د نن ورځ خبرونو ته ښه راغلاست. نن دوشنبې د 1403 هجري لمریز کال د غبرګولي میاشتې 8 نیټه ده. اوس پام وکړئ بشپړو خبرونو ته. د قطر سرې میاشتې د بشري مرستو او نړیوالې پراختیا مسؤل محمد صلاح الدین ابراهیم وایي چې دغه هیواد د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې 10 روغتیايي مرکزونه جوړوي. د یادې ټولنې په وینا دغه روغتیايي مرکزونه به په کلني ډول شاوخوا 250,000 میندو او ماشومانو لپاره روغتیايي خدمتونه وړاندې کړي. د ریاست الوزرا اداري مرستیال مولوي عبدالسلام حنفي کندوز ولایت ته د خپل سفر په ترڅ کې دغه ولایت له سیمه ییزو چارواکو سره وکتل او همدارنګه د کندوز ولایت د کرنې له ریاست څخه هم لیدنه وکړه. په دې کتنه کې د کندوز د کرنې ریاست مسؤلینو دغه ریاست لاسته راوړنې او فعالیتونه او دغه ولایت د کروندګرو، بڼوالو او بزګرانو ستونزې او ننګونې د ریاست الوزرا له اداري مرستیال سره شریکې کړې. په همدې حال کې مولوي عبدالسلام حنفي دغه ولایت د کرنې ریاست له لاسته راوړنو او فعالیتونو څخه د ستاینې ترڅنګ دغه ولایت کروندګرو او بزګرانو ته د غوره خدمتونو د وړاندې کولو په برخه کې هم ډاډ ورکړی دی. بل خبر د ټولګټو وزارت وایي چې د سالنګونو لوی لارې د پاتې چارو تړونونه له 3 قراردادي شرکتونو سره تمدید کړي او د هوا په سمیدو سره به پاتې چارې بیا پیل شي. یاد وزارت زیاته کړې چې د لوی لارو او سړکونو جوړولو ته ژمن دی او په دغه برخه کې یو شمیر لوی پروژې هم په پام کې لري. او په پای کې د فلسطین د اطلاعاتو دفتر خبر ورکړی چې رفح کې د تیر 24 ساعتونو راهیسې د فلسطیني بېځایه شویو په 10 میشتقالو د اسرائیلي یرغلګرو د هوایي بریدونو له امله څه باندې 190 تنه شهیدان شوي دي او په لسګونه نور ټپیان دي. د ویلو وړ ده چې د پرغزې د صهیونیستي رژیم د بریدونو له پیل راهیسې تر دې مهاله نږدې 6,000 فلسطینیان چې ډیری یې ماشومان او ښځې دي شهیدان شوي او څه باندې 4,000 نور ټپیان دي. له ملتیا مو مننه. تر بیا ښه وخت او ښې چارې.